موږ تاسو نن ایکسټند وایو. ایکسټند څه کار کوي؟ ګوره که چېرته داسې آبجکټ موږ ولرو چې هغه رسم کړی وي او داسې یو بل آبجکټ یا دا چې درته ایکسکلود کړو ورته وایي ایکسکلود دپاره یو دا موږ دلته ایکسټند راوستو که نه خو فکر ګمان وکړه که چېرته دا داسې وي فکر داسې یو لاین دی زه غواړم چې دا دې ته ورسېږي راسم یا دا دې ته ورسېږي مطلب افق چې په کوم باندې عمود دی هغې عمود ته ورسېږي نو د ایکسټند استفاده کېږي خو موږ داسې کولی شو چې داسې انتخاب کړو او دا دې انتخاب کړو ورته وایي چې تر دې نقطې پورې ورسېدو صحیح ده که نه خو ایکسټند دا کار اسان کړی دی د ایکسټند لپاره کولی شو مینیو ته راشو ماډیفای ته په ماډیفای کې ایکسټند انتخاب کړو صحیح دی یا دا دغه ټابونو کې چې دي دا د ماډیفای ټیب چې کوم دی دې کې ایکسټند انتخاب کړو دا ایکسټند دی صحیح دی یا دا چې ای ایکس انټر کړو کوم چې ایکس انټر ماته چې سلیکټ آبجکټ وایي کوم آبجکټ انتخاب کړه صحیح دی ورته دا آبجکټ دی صحیح دی کله انتخاب کوي انټر کوم چې انټر مې کړو ماته وایي چې هغه آبجکټ انتخاب ته غواړي دې ته ورسېږي ورته دا آبجکټ دی صحیح شو کور دا آبجکټ انتخاب دلته نه راځي دا د دوه سره یو بل سره افق دی مطلب دا چې عمودي خونه دی که نه دې خاطر بیا یې ایکس انټر کوم ایکسټند دپاره دا انتخابونه ډک کوم ورته مې ډایرې ورسېږي پوه شوې په دې باندې او که چېرته دې کې هر څه مطلب زیات آبجکټس هم وي چې په یو باندې عمود ورغلي نو کول ته یې وارې هم وکړئ یک د ایکسټند دپاره د آبجکټ انتخاب کوي انټر کوي ورته دا ټول صحیح شو مطلب دا چې افق او عمود افق ته رسېږي صحیح دی که نه کوم چې افقي هغه عمودي چې کوم دی باندې دی هغه ورسېږي ولې نه ګور دا اوس داسې مایل دی که نه خو بیا هم دې باندې خو راغلی دی که نه یو قط نقطه خو لري نو دې خاطر یې د ایکسټند دپاره دا انتخاب کوي انټر صحیح شو مطلب دې باندې خو عمودیت لري که نه کار کوي پوه شوه په دې باندې بل ورپسې دی هیچ هیڅ څه کوي ګور دا دې آبجکټ د فکر چې ما رسم کړی دا چې نما مې رسم کړی دا پلان مې رسم کړو زه باندې غواړم چې بعض شیان انزرټ کړم مطلب بیا رنګ پکې انزرټ کړم یا مواد انزرټ کړم څه چې نه هیڅ نه استفاده کوم د هیڅ لپاره کولی شم چې ماډیفای مینیو ته راشم ماډیفای کې هیڅ انتخاب کړم په ډرا کې هیڅ ماډیفای کې هیڅ نه دی صحیح دی یا دا چې هیڅ انټر کړم یا دا ټیب نه دا هیڅ انتخاب کړم صحیح شو کوم چې هیڅ انټر کړم نو ماته وایي چې دې کې خو ډېر خبر دي دی اول راځو دی باونډري ته مطلب ماته وایي چې پک پوینټ وایي چې کوم ځای کې ته غواړې دا کوم مواد چې ته انزرټ کوې واخلې زه ورته دا پک پوینټ کله موږ واخلو موږ به د آبجکټ په داخل کې کلیک کوو موږ چې د آبجکټ په داخل کې به کلیک کوو که چې بهر کلیک کو ګوره نه مني صحیح که نه دې خاطر داخل کې به کلیک کوو بیا به انټر کوو هغه مواد مطلب هغه آبجکټ انتخاب شو او که سلیکټ انتخاب کو سلیکټ دی باندې داسې که داسې انتخاب چې پروا نه کوي صحیح که نه فرق نه کوي پوه شوې په دې باندې که ورته ریموو باونډري ښه باونډري څه بله موضوع ده هغه باونډري چې ویلې دلته خبره فعاله شي هغه دلته ښه وبه هېڅ نه شو موږ وایو چې آبجکټ خو مې انتخاب کړی ځای مې انتخاب کړی چې کوم ځای کې زه مواد انزرټ کوم دلته لیکلي چې ټایپ وایي کوم رقم مواد پري ډیفاینډ چې مخکې تشریح شي مطلب مخکې دلته راغلي یوزر ډیفاینډ دا چې ما جوړ کړي او کسټم دا چې په خپل پروګرام کې جوړ شوي مختلف رنګونه شي نه دلته راولي صحیح شو هغه تاسو انتخابوي هغه انتخابولی شي هغه شکلونه وضعی شي خو زه ورته په دغه یوزر ډیفاین او پري ډیفاین او پوزیشن باندې نه پوهېږم د دې ماته اصل وښایه چې مطلب څه شی دي پکې که نه مطلب شکلونه راته وښایه شکلونو لپاره ولې لیکلي پیټرن په پیټرن کې دلته نومونه دي د هغه دا مواد چې کوم دي زه ورته دا نومونه باندې څه کوم ورته وایم چې دا ته ډسپلی هیچ پیټرنز راته وښایه هغې باندې کلیک کوم یا په هغې وخوا پروا نه کوي دواړه براوز دی کوم چې کلیک ماته وایي چې دا د ANSI امریکن نیشنل سټینډرډ انسټیټیوټ صحیح دی او ISO انټرنیشنل سیسټم ارګنایزیشن او ادر پریډیفاینډ دا چې نور خلک تشریح کوي مطلب دا د مختلفو سټنډرډونو ځایونو خپل شکلونه دي زه ورته چې دغه شکلونه خو زه نه پېژنم ورته دا ادر ترازم دلته ولیکلي سالډس دلته دا انګل دا کاشي دپاره دي مختلف ښکاریان دي کانکریټ دی صحیح دی په زاویه باندې دي ځمکې دي پروف دی مطلب پروف واټر پروف دا شیان چې دي صحیح دی عایق پوه شوې په باندې او دا شګې دي داسې نور ښه ښکاري دغه باکس چې دی دا څه شی دی
دا د ځمکې هغه دی چې تیږه موږ تاسو لګو که نه هغه تیږه موزاییک بالکل دا پرس چې دا مختلف فلزي کمربندونه دي صحیح دی نو چې تاسو لاندې راځئ دلته مواد زیات دي دا ځمکه ده تیږه پکې شته دی صحیح دی دا په نما کې چې کومه تیږه موږ لګوو دا چې د فریم دپاره چې موږ کوم پټۍ په نظر کې نیسو صحیح شو داسې مختلف شکلونه دي صحیح بعض شیان دا بعض چې پکې دي دا د فلزاتو دپاره مثلا دا د فلز دپاره دا د فلز دی دا د فلز دی صحیح دی د فلزات دي او تاسو کوم انتخاب کوئ چې شته د پروګرامونه کوم مطلب رنګونه هم هغه انتخاب کړئ صحیح نو دې خاطر دې کوم چې دې کې یو مواد هر تاسو غواړئ انسرټ کولی شئ درته داسې یو ښکاري زه غواړم چې انسرټ کړم ورته یم اوکې کوم چې ورته اوکې ویل زه اول ورته د پریویو ځای سره ګورم خو چې پریویو کتلی چې ښکاري نه ښکاري دا څه معنی یا دا چې دا زموږ مقیاس ډېر لوی دی یا ډېر وړوکی دی صحیح شو که نه نو دې خاطر چک وول راځو د سکیل ته ورته دا سکیل ته جوړوم دې ورته دا سکیل دی لاس شي بیا هم څه نشته ورته دا صحیح دی نو دې خاطر دا ورته وړوکی شو سره وړوکی نه خبره ده چې دې خو باید دومره خو وړوکی نه دی بیخي اثار یې پخته دي زیاته څومره چې ورته پې ویډیو صحیح شو لیکن خو دې موږ ډبل سلیکشن کړو کنه زه څو ځل سلیکټ کړم دا مسله پوه شوې دا خو خو دلته مطلب کې دا کولی په یو ځای باندې هم انتخاب کوم مطلب چې یو ځای ورته صحیح ده ورته هم ټول ځای راځي شي په یو ځای صحیح شو الله مختلف ځای ثبت دي یا په انتخاب پوه شو په دې باندې بل لیکلي ډبل ریلیټیو ټو پیپر سپیس دا ډبل لاین وخت فالي وخت چې موږ کله لیاوټ صفحې ته لاړ شو په لیاوټ صفحې کې موږ کولی شو چې مطلب بعض شیان موږ ډبل لاین انتخاب کړو مطلب دا خښت د مسالې سره صحیح کنه دا هڅه شته خشکاری د مسالې سره بعض خشکاری هم به مسالې خودلی د کولی چې هغه ډبل لاین چې په تاسو انتخاب کړی هغه هم ورته تاسو پرنټ کړئ د خاطر ورته بیا ډبل فایل ریلیټیو ټو پیپر سپیس خو کله چې زه پرنټ مو کول هغه دلته لیکلي هیچ اوریجن دا هیچ اوریجنالیټي مطلب چې کوم ځای نه اول شروع شي دا کوم پریویو ګورئ مطلب دې شروع شو مطلب یو دوه درې خښت مکمل خودل شي به ځکه کم شوی دا مطلب موږ اول هم نسی کنه چې مکمل خښت کوو چې اخر تور شي مکمل خښت ځای نشو لخوا ماته ورته پرچې شو نو دې خاطر ماته دا اوریجنال د کوم ځای شروع شوی کرنٹ اوریجنال هر شي جاری اوریجنال د کوم ځای صحیح جاری اوریجنال چې کوم باټم لیفت چپ طرف لاندې کړئ کنه ورته پریویو چپ طرف لاندې نو یو مکمل خښت ده صحیح کنه نو دې خاطر دا انټر کوم ورته نه سپیسیفاید اوریجن زی په خپل انتخاب څنګه وي ورته چې کلیک ټو سیټ ورته زی په خپل انتخاب کوو ورته دې نو څنګه شروع شي صحیح شو الټیمیټلی ورته پریویو کوو صحیح شو به انټر کوم ورته نه دا نو څنګه خو خنو شل به ورته چې کلیک ټو سیټ نه وړي ورته دې نو څنګه شروع شي صحیح شو او په انتخاب کې نه ډیفالټ ټو باونډري ایکسټنس دا کوم باونډري ایکسټنس لازم کوم دي دا انتخاب نه کوم باټم لیفت چپټر نه باټم لیفت صحیح شو مکمل خسته ده ورته نه دا خو شو باټم رائټ د چپټر نه دی اخی طرف نه دا پیریږي مختلف ټاپ رائټ ټاپ لیفت سنټر او تم سنټر نه شروع شو صرف کو بوله سنټر نه صحیح دی مکمل خو نه دا شی کوم سنټر مکمل پوه شو په دې باندې مطلب دا چې خشکاری تاسو کوم ځای شروع کړئ خشکاری مو تاسو هغه لرو په عناصر سانګي یا عناصر ساخوان چې راځي تاسو یې چې کله ولاستو ده شي خښت کسیو دی صرف تاسو موږ وایي چې د خشکاری مو تکم خلاص شو بس اولن کلی سټوریج ډیفالټ اوریجن دا پریمه د هر چې ما انتخاب کوم دا پریمه ډیفالټ اوریجن همیشه د استفاده وشي هم بل وخت دا ټکټ کلاس هم دا دي پکې ده صحیح شو دلته لاندې لیکلي دي باونډري ریکریټ باونډري موږ ورسره موضوع دلته لزو ویو سلیکشن ته ویو سلیکشن په دې معنی چې موږ کوم نقطې انتخاب کړې دي هغه راته وښایي
So we have انتخاب کړو کنه او تم صحیح ده بس ورته چې پک پوینټ ته لیکه هم کلیک کوم نو به ورته کوئی سلیکشن نو په تو ځای مطلب چې موږ کوم ځای موږ انتخاب کړی هغه مکمل راځي صحیح شو او بل کلی لاندې اپشنز انوټیټ کې اسوسییټ کړی چې انوټیټ چې معنا چې چرته هیڅ د چې کوم کې د مو چې په ضرورت کې نه ضرورت چې انوټیټ نه هغه سره سازګاری کړه دا فایل د په ضرورت مې شروع کې اوپن کوم دا مشکل په کې حل دا هیڅ حالت راشي صحیح شو کله انتخاب کړی چې بس مو تاسو انسرټ کړئ په ضرورت سم کې نوې موډ دی راغلی هغه مال به تاسو نه صحیح شو او لیکلي اسوسییټ په باندې چې دغه څه 2009 قبل څو کینسل مطلب دا فرق کوي کنه 2009 ځکه بازار راته کوم تین بازار ته بل څه کوم په فایل کې بعضی دي چې کاپی اندي کنه ټول خلک اخلي نو د خاطر اسوسییټ په باندې چې هر 2009 نه فقط ورژن 2009 پورې کې تغییر شي اوپن شي صحیح شو بل کلیک سپریټ هیچ کوم چاته ګورچ پریویو نو ګوره دې کړه هل کنه مطلب کلیک سپریټ هیچ جدا جدا پکې هیچ اړیکې به جدا جدا وي څنګه ورته دا ولري کوم ته مو کې ګوري نو چې تاسو دې یو نه ډالر کوم مطلب دا نه دی پکار نو یو نشم ډیلیټ ولې دوه باندې ډیلیټ سپریټ نه دی دی څومره اوبجیکټ موږ دا یو شکل انسرټ کړی هیڅ کړی می او سپریټ هیڅ نه انتخاب ټیک مارک لري نو تاسو کو صرف ضرورت ده کنه یو د ضرورت وی چې یو تلری کوي پاک کوي نو به یو نشي پاک کوي ټول پاکي کجرا جنم مواد اندرچو او کجرا جنم جدا جدا یې په یو زموږ پک پوینټ مطلب سو ځای نه کلیک کړئ صحیح شو دې خاطر ته بیا پک پوینټ ورته دې کې راشي انټر کوم او تم سپریټ هیڅ اوکې صحیح شو دا جدا وګورئ باندې بیا چې انټر کو د هیڅ ته پر بل کې ډرا آرډر دا هیڅ تا کړه سره کوم تر ځای پسک مطلب چې سینټ بیهایند باونډري دا کوم تاسو سچ کوم باونډري کړي باونډري مطلب ته علاقه ته وسی دی داګه دنه وسم ک ډو ناٹ اساین ایس په سکه کې مسین ټو بیک لکه وشاته وسه مخکې راځي چې په نومه کې کلمه کمل مونږ رنگ انسرټ کو کنه مواد را به زه غواړم چې یو رنگ بهر لګ ښکاري شي دا بل دنه ته پورت د خپل کوي لیکل کومه دی ویل کنه مطلب چې مونږ اکثر شیر ولو به ورته وایي چې دا ټیکست دې پر لاړ شي ټیکست دې لاندې شي څنګه کوټر مال بل هم دغه بازار شي پوه شئ او بل کلی انهرنت پراپرټیز څه کوي ګورئ فکر کوي چې ډرایینګ تاسو راوړو هغه کې کوم تاسو رقم مواد انسرټ کړی او تاسو پیدا نه کړ تاسو پټکټ کې خلاص شوی دی ته غواړئ چې عین ورته دې کې انسرټ کړئ راولې هیڅ کې هیڅ نه نو دې خاطر د انهرنت نه استفاده کوي نو ایچ انټ کو د هیڅ د پر ورته چې انهرنت پراپرټیز نو ورته دا مواد تاسو انتخابو راځم ورته دې ماته چې په انټرنل پارت هغه انتخاب کوم ځای کې دا غواړئ دا مواد حالت هم انسرټ ته دې کې وړ انټر کوم ته ورته پریویو د میچ پراپرټیز نه کیږي نه میچ پراپرټیز یې شکل مکمل نه وړي خواص رنگ روغان دا شان بدل پوښ پرې باندې کچر زموږ سو ابجیکټ چې موږ رسم کړی صحیح ده کنه زه غواړم چې دا هیچ کم د هیچ لپاره ورته چې پک پوینټ ګورډ کې کلیک کوم صحیح کړئ چې ټک ماته لیکي چې آیسلینډ ډیټیکشن و یو جزیره چې ته جوړه جزیره څنګه لکه داسې شکل نه مختلف صحیح ده ماته چې نورمال په دې معنی چې یو کله ماته درې شکل دنه په دنه چې انتخاب کړی یو د هیچ شي بل د نه کې بل هیچ یو زړه ښه چې پروګرام نشته کنه یو هیچ ته یو نه ده بل صحیح شو کوټم چې اوټر پر چې خارجي د دې کار څنګه سل ابجیکټ می اولنه بکی کې دوم نه کې دریم کې څلور نه کې تصویر صحیح دی یو بل پسې کدا اوټر انتخاب کوټ پر منه ک 200 شکل می یو بل دن نه او مونږه بهر نه د هیڅ د پر انتخاب کړی نو بهر نه به مطلب دن کوم ابجیکټ دا ونه هیڅ او ګنور انتخاب کې ټول صحیح شو ال لیکلي باونډري ډیفینیشن خاص بیک باونډري پر مربوط ده تر دې پورې other than the inherent options the inherit the parallel دا شکل ته هغه کنه لکه په فومن تیار شکل موجود تو غواړي چې بلکې انسرټ یا هیڅ کې نو هغه د پر اپشن شیر وی یوز کرنٹ اوریجن دا کرنٹ اوریجن کوم انتخاب دي دا غوړي استفاده وشي صحیح شو کنه سورس هیڅ اوریجن پر منه چې دا کوم منبع کوم دا مطلب شکل د پر کوم رقم هیڅ انتخاب شو هغه استفاده وشي صحیح شو دا هیڅ د پر کوم باندې انتخاب شو پوه شئ باندې بل ورسره خوا کې ګریډینټ دی همسایه هیڅ سوپر هیڅ ډبل تاسو مو کې پام نو زما پام نو چارج خلاص کېږي
یو کس زما د مثال لاړ شي مثلا د یو سکتور پاتې چارجر نه یې نو واسه راوخلي زما کنټرول کړه دا ټکی نه غدا خو چاني وړي بس تل سره نه د زوبي تاسو کومه تر رسیدلی و د ګریډینټ ته کنه ګریډینټ ګورته کې ورسره همسایه ګریډینټ دی ګریډینټ څه معنی نهایي نشه د هیڅ د خصوص د کې رنگونه دي موږ مختلف رنگونه کول شي چې د انزرټ څنګه کوم دا لیکینس شي مو د بزیو شکل د کوړن چې رنگونه کنه هیڅ استفاده کوم ګریډینټ څه دی دا چې هیڅ انټر کوم نه کول شم چې تاسو خپل ډرا تراشم او په ډرا کې دا ګریډینټ انتخاب کوم هغه ګریډینټ څه دی او په دلته هم باندې کلیک کوو دا ګورې ګریډینټ صحیح شو کوم چې ګریډینټ انتخاب کړو مطلب د هیڅ هم ځای دی د لیکلي چې کلر څو راغلی استفاده کوي یو کلر کې دوه کلر مطلب دا اوس ون کلر انتخاب دی کنه ورته نه ټو کلر استفاده کوم ګور ټو کلر بل تاسو جوړ درته نه تا نه ده خو خپل باندې کلیک کوم درته څو رنگ سره شو ته مو کوي صحیح شو تاسو په خو خیر باندې کلیک کوي بس دوه رنګ دي مکس شي وځي به باندې نو خبر ته چې پک پاینټ نه خبر لګس کوم چې په هیڅ کې کوم انټر کوو صرف دا چې دغه شکل زوړم کوته زوړم هر چې زوړم ما ورته کوم تم د شکل زوړم چې دا دوم رنګ یې څه په واغې کې دی صحیح شو ورته نه د شکل غوړم دوه ټایم پریویو صحیح شو مطلب هر شکل تاسو انتخاب وکړئ کولای شئ چې تاسو ورته پریویو صحیح شو او کو غواړئ چې نه د مرکز کې نه مرکز نه فرار شو مطلب مرکز کې نه بیٹر مرکز ته به کوم ځای باندې هم غواړي دا دوه مرکز تاسو ځای باندې راشي صحیح شو او په باقي ټول ما خبرې دي سوال پېښ بس ته کوي